السلام علیکم نیک هیلې احترامات. نن یو ځل بیا د فیسبوک په پاڼه د لکی مروت د عبدالخیل په کلي چې یو داسې مشر شاعر چې د هیڅ تعریف محتاج نه د جناب محترم حاجي امان الله ملنګ صاحب سره ناست یو. هغه سره به د شعر و شاعري په هکله باندې یو څو خبرې کوو، پوښتنې به ورنه کوو، شاعري به ورنه اورو. او مینوالو موږ راجو ملنګ ته په خپل پروګرام چې هرکلی وایو. ملنګ صاحب موږ ته په خپل پروګرام چې هرکلی وایو. ډېره مننه، ډېره شکریا. تا ډېر احسانمن اوسه چې موږ دغه هغه قابل کړو چې علي عبدالخیل ته د تکلیف ور وکړی او بیا به هم مطلب د موږ اورې به درجو انشاءالله. تاسو کلي ته موږ به درجو، ته بیا دا تکلیف مه کوه هر که نه انشاءالله. ملنګ صاحب راجو به تاسو د دومره قیمتي وخت چې موږ ته ټیم راکړو تاسو موږ شکریا ادا کوو. او ملنګ صاحب یو دوه پوښتنې کوو چې ملنګ صاحب یو خو د په هغه باندې رڼا راکړه چې تاسو استاد څوک تېر سلا او لا تاسو یو کتاب نه چې متاثره سلی هغه باندې لږ کې موږ ته رڼا راغلی. یاره جي کتابونه خو موږ د درد صاحب ما کتل په ټوکو چې ما کتل، بیا د درد کتابونه ما چې ډېر وکتل که نه بیا موږ دا شوق ورسره پیدا سلی. حالانکه کمکینه راسې بچپن راسې ما چې دغه هغه وه چې داسې چې هغه مې وکتله که نه غزل لاشه بیا بغسې ما ویله چې ته به دغسې یو نه کې جوړ. نو بچپن راسې دا موږ هغه دا بچپن راسې موږ دا تک یو قسم شوق لرلی. خو دې موږ په دې باندې خفه کېدو چې خلکو ته دا شای جوت کو هر که نه خلکو نه پټ ومه لیکلی، بیا ما لس لا پنځه ورځې جیب چې بیا مبزه کړه چاته م شوقولی نه دا شای. مننه جي. ملنګ صاحب دا راته ووایي چې تاسو به مجبوري ډېرې زیاتې تاسو کتاب چاپ کولو ته داسې خیال مستجي؟ یاره جي کتاب چاپ کولو خیال خو نشته. او که بیا ما دا هغه وکړی که نه چې زه کتاب چاپ کوم نو ما ملګري له هغه چې کوم دي نه ما منې کوي وایي چې دا کار به نه کوې. خپل کور چې یوه نه در سره خوښه یوه زوی نه در سره خوښه چې ته دا شاعر و شاعري کوه که هغه لږ کوټي هغه سره وکړی که نه نو کتاب نو زه به دوه کتابونه هغه کله درې انشاءالله. خو صرف زمون کور له هغه طرفه مجبور دغه شای بل قسم ګڼي داسې اوس هغسې نام زه نسم ورکولی. ټیک ته مهرباني. مولانا جي ماسټر صاحب دا راته ووایه چې تاسو تعلیم په حوالې سره لږ کې د مینهوالو ته رڼا ورکړو. تعلیم خو جي موږ په زمانې باندې خو تعلیم بالکل ونه او نه دوره پیسې نه دوره خرچې وې نه د سکولانو جي صرف یو لکي چې سکول و یو داله جي بیا غزني خیل چې و یو نورنګ چې سلی و. نو جي موږ لکي چې لسم پورې مسکول ویلی دا ورې سن 66 زمانه وه پیرډ و. نو هغه بیا هلته نور موږ سره دوره پلار مې نه و په کمکینه مړ سلی او زه بالکل یتیم و. نو چې د پیسو درکړه داسې چې هغه داسې نه و چې موږ نور په مخ باندې هغه کړی وای. نو شاته بیا جي په دغې هغه نوکري باندې هلته خو نوکریګانې شوې، بیا ما ماسټري په منده کړه، بیا ما پي یو ټي ماسټر وم فزیکل ایجوکیشن ټیچر چې ورته وایي د لیبې میبې په ځڼکو سکول چې دا ښه یو دغه مننه جي. او راجو به مینهوالو د ماسټر صاحب نه حاجي امان الله ملنګ صاحب نه به د غزل ریکویسټ کوو چې هر هغه موږ ته خپل غزل یا نعت چې هغه موږ ته مخته کړي او پیش کړي. شاید انشاءالله جي هغه به ته ووایه هغه ترنم خو راځي نه جي. خو مطلب دا ده چې نعت لا دعا به ته ووایه یو به رومان درته ووایم. رومان دا جي زما د زړه خاموش تارونه و چیړل دیوالې، زما د زړه خاموش تارونه و چیړل دیوالې چې د یارۍ مطلب دی نه و بیا خندل دیوالې. زما د زړه خاموش تارونه و چیړل دیوالې چې د یارۍ مطلب دی نه و بیا خندل دیوالې. مخکې شعر دا بیا ناجاڼه نه وې په هر څه باندې ډېر ښه پوهېدې، ناجاڼه نه وې په هر څه باندې ډېر ښه پوهېدې، خالی ګلان د عقیدت راته راوړل دیوالې. مخکې بیا شعر دا داسې مې یاد دي لکه نن د هېرولو نه ده، داسې مې یاد دي لکه نن د هېرولو نه ده، ما بې خبرۍ چې بڼو لاندې را کتل دیوالې. داسې مې یاد دي لکه نن د هېرولو نه ده،
ما بې خبرۍ چې بڼو لاندې راکتل دیوالې چې د مطلب د وفا نو بیا ولې ګلا چې د مطلب د وفا نو بیا ولې ګلا ما احساسات روزوګاتری باندې ریبل دیوالې مننه ډېره مننه چې د مطلب د وفا نو بیا ولې ګلا ما احساسات روزوګاتری باندې ریبل دیوالې ما ابیاري د خپل زړګي ډېر په خوارو کړې وه ما ابیاري د خپل زړګي ډېر په خوارو کړې وه ګل ریحان د زړه باغچې مې شوکول دیوالې د مخ رڼا باندې ښکلیا مرمخیا ګلا ډېر امیدونه د زړګي مې په وریتل دیوالې اخیره هغه ده ملنګه مه کړه فریادونه بس د غېله یې کې ملنګه مه کړه فریادونه بس د غېله یې کې زه تر معلوم له اوله زړه منل دیوالې مننه ملنګه مه کړه فریادونه بس د غېله یې کې زړه تر معلوم د له اوله زړه منل دیوالې مینوالو راجو چې ملنګ صاحب نه یو بل نعت لا غزل و کلام نعت یا کلام دا جی ډېر شکر د امیدو ډکه جوړی به دروم جانانه ستا مدینې ښکلې روضې ته به درځم جانانه د امیدو ډکه جوړی به دروم جانانه ستا مدینې ښکلې روضې ته به درځم جانانه لکه سیماب مې قرار نسی د تا در تلو ته مې وار نسی لکه سیماب مې قرار نسی د تا در تلو ته مې وار د باقي عمر به تا خوا کې تېروم جانانه ستا مدینې ښکلې روضې ته به درځم جانانه د قدر حق لري درانه دي د قدر حق لري درانه دي خدای میلمانو تا میلمانه دي ستا میلمنو خدمت په شپې ورځې کوم جانانه ستا مدینې ښکلې روضې ته به درځم جانانه د امیدو ډکه جوړی به دروم جانانه ستا مدینې ښکلې روضې ته به درځم جانانه د شنې روضې خیرالابراره د شنې روضې خیرالابراره که مې درته ګوښای دلداره طه یاسین به درته بار بار تېروم جانانه ستا مدینې ښکلې روضې ته به درځم جانانه پر زړه زهیر یم نه روغېږم لکه د لړمې ګل وچېږم په زړه زهیر یم نه روغېږم لکه د لړمې ګل وچېږم تشنه ارمان به د زړګي سېرابوم جانانه د زړګي سېرابوم جانانه ستا مدینې ښکلې روضې ته به درځم جانانه لکه ماشوم مې زړه جړېږي غواړي درتله نه ایسارېږي لکه ماشوم مې زړه جړېږي غواړي درتله نه ایسارېږي د زړه ارمان به خامخا پوره کوم جانانه ستا مدینې ښکلې روضې ته به درځم جانانه اخیره هغه ده وایي د عبدالخیل ملنګ سرداره کمې قبول کړې خدای د پاره د عبدالخیل ملنګ سرداره کمې قبول کړې خدای د پاره لکه ممړي به درته ځان لوګای کوم جانانه ستا مدینې ښکلې روضې ته به درځم جانانه د امیدو ډکه جوړی به دروم جانانه ستا مدینې ښکلې روضې ته به درځم جانانه ډېره مننه دا وجي حاج امان الله صاحب ملنګ تخلص ته د عبدالخیل اوسېدونکی و خیر دی چې موږ ته دومره عزت او قدر راکړله دومره ټیم یې راکړه په قیمتي وخت چې مینهوالو وخت یې مازدیګر ده موږ ته په خپل ټیم پروګرام باندې اجازت راکړو تلو اله